ډاکټر صاحب غني له طالبانو دفاع وزیر څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دې ورپوي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. پخوانی ولسمشر وایي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ زموږ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. د ډاکټر صاحب غني د ملي بیرغ په هکله تازه څرګندونې. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تروریزم سمبول، سور رنګ د تجاوز کوونکو پر وړاندې د ځمکه او هیواد د خلکو د وینو قربانۍ سمبول او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي د هیله‌مندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادي ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي. نن ورځ دې حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپل رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د راپاندو ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کېږي. هغه له نوي حکومت هم دا غوښتنه کړې چې افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني او د ارګ په سر دی وځړوي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.